سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد د سورتو بیان د سلورو مسلو اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت تقسیم دے په سلورو حصو. اوله حصہ سل آیاتو. اوله حصہ کی اوله مسله بیانی اثبات التوحید. دویمه حصہ یوسل یونا یوسل شپږویایم پوری. په دویمه حصہ کی دویمه مسله بیانی اثبات الرسالت. دریمه حصہ یوسل واویانا 253 پوری. په دریمه حصہ کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی او سلورمه حصہ 254 نا تر اخره پوری. په سلورمه حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی ذکر کئی. اول حصہ 40 آیات دی. دا مزید تقسیم شوه په دریو بابونو کی. باب اول 60 آیتونو. په اول باب کی بیان دا غدریو ډلو کم چې سورۃ الفاتحه کی ذکرو اجمالا دلتا غی مفصل ذکر کولو. دویم باب د 20 نا یو کم سلویخ پوری او 9 پوری. په دویم باب کی اصل مسله و د دې حصے اثبات التوحید په عنوان د عبودو، خو خطاب دلته عام ټولو ته. دریم باب د 40 آیت نا تر 96 پوری دی. په دریم باب کی هماغه اصل مسله د دې حصے بیانی اثبات التوحید په عنوان د عبودو، خو خطاب دلته خاص کړی دی بن اسرائیل ته. شپږ خطابونه کوي بن اسرائیل ته. اول رکو بطور تمهید راوړي. تر دې ځای پورې منګه دو بابونه په وضاحت سره لوسته. دریم باب شروع شوی دی د 40 آیت نه. په دې دریم باب کې ماغه اصل مسله د دې حصے ذکر کوي چې هغه اثبات التوحید دی. خو رکو اول 40 نه 40 پوری تمهید د پاره دا ذکر کولو. باغی کی اصل د یهودیتو داغی درې خواصتونو: تحریف، کتمان د حق و ترک عمل. چې اصل د یهودیت دی د دې د وجه هغوی مسئله د عبودو پریخې دی، هغه نه دی منلی. بیا د دې مقابل درې صفات د مؤمنانو: صبر، صلات و ایمان بالآخرت. د مؤمنانو صفات چې چا کې دا درې اوصاف هغې مسله د عبودو منلی. نو بیا خطاب اولو بن اسرائیلو ته د آیت نمبر 40 نه 2 پوری. اول خطاب کې بیانو د نعم 8 نعمتونه ذکر کولو او ورسره بیانو د نقم 2 نقمتونه ذکر کولو او تتمه راوړه په آخر کې بیت ترغیب چې دا 8 نعمتونه رعایت کوي، مسله د عبودو منئ. دا نقمتونه رعایت کی، عذابونه به در باندې راشي، مسله د عبودو منئ. او په اخره کې ترغیب ورله ورکو.
بیا دویم خطاب مونږ شروع کړی د آیت 63 نه دا تر آیت 82 پورې ذکر کوي 63 نه 82 پورې. په دې دویم خطاب کې دغه بن اسرائیلو خباثات ذکر کیږي. په هغې کې بن اسرائیلو چې کوم مشرانو د موسی علیه السلام په وخت کې د هغې خباثتونه هم ذکر کوي او چې کوم کشرانو موجوده و د نبی علیه السلام په وخت کې د هغې خباثتونه هم ذکر کوي. د مشرانو د بن اسرائیلو 3 خباثات ذکر کوي چې هغه مونږه مفصل بیان کړی دی. په هغې کې خباثت اولو نقض العهود لوزونه ماتول 63 او 64 کې مونږ بیان کړو. خباثت دوم داغیو الحیل فی حکم الله الله په حکم کې چل ول کول هغه مونږه د آیت نمبر 68 نه بیان کړو تر 1 پورې. دریم خباثتو داغي قتل النفس و اتهام البری جرم خپل کول او پاغي سره بل بدنامول. نو بیا ورپسې 4 کې زجرو موجوده ہوتا چې پس د دې واقعاتو نه هم ستا زړونه نرم نشو د کاڼي نه هم زړونه سخت دي کاڼی بیا هم نرمیږي اوبه ترې روانیږي اوبه ترې راوځي د الله د یرې راغورځي خو ستا زړونه نرم نشو. نو بیا د آیت 15 نه مونږه د دې موجوده یعنی د کشرانو بن اسرائیلو خباثتونه مونږ شروع کړي دي چې په هغې کې مونږه اول خباثت د هغې لوستی و. خباثت اول 15 آیت کې و تحریف. تحریف د حرف نه دی حرف معنی اړول د الله تعالی حکمونه اړول راړول د خپلو مفادو دپاره. په دې مونږه وضاحت کړی دی تیر سبق کې. ډېر ملګري پکې نه مو اوس هم وګورئ ملګري ډېر نشته نو داسې درس بیا فایده نه کوي. اوس په دغه آیت باندې ما وضاحت کړی دی خو په دې راتلونکي آیتونه چې اوس وضاحت کوم تاسو ته به لږ شان مشکلي هلته چینل ته هم درس وخیږي هغې نه زما اندازه شته چې څوک یې نه اوري ځکه دلته درس له وخت نه ورکوي نو هلته به یې څه واوري نو مشکل به تاسو ته خپله جوړیږي. اوس هم ډېر ملګري نشته بس چې دا حالي دغه به ختم کو ګروپ هسې هم درس روان دی بس څوک یې اوري لیکي د دغه نه دي لیکي د چینل نه هسې تاسو هم ځان له ام بي خرابوي زمونږ خو خیر خرابیږي دی خو ستاسو دی نه خرابیږي. نو دا اول خباثت د موجوده مونږه لوستی تحریف. نننی سبق کې دویم خباثت دی. دویم خباثت 6 آیت کې هغه دی منافقت چې مؤمنانو سره د دې رویه مخامخ به یو شانتو مؤمنانو ته به دي ویل قالو ویل به دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی او خپلو مشرانو سره د دې معامله به نور سو و اذا خلا بعضهم الی بعض هغې ته به بیا ویل چې مونږ خو ستاسو ملګري وو. نو په دې کې دا دویم خباثت دغه کشرانو بن اسرائیلو ذکر کوي چې هغې کې منافقت هم ډېرو. مسلمانانو د نبی علیه السلام د صحابو په مخ کې به د ایمان دعوی کولی خو چې کله به د هغې نه خوا لاړل چې کوم لوی لوی ډلې وې د مولیانو بنو قریظه بنو نذیر دې خلکو له نو د هغې په وړاندې به بیا ویل چې مونږ خو تاسو سره یو هغې سره مونږ هسې ګپ لګولو. نو دا د دې دویم خباثتو منافقت په خوله یو څه او په زړه کې بل څه. بله خبره وروستو خباثت کې د یوې ډلې ذکر شوی و چې هغه محرفینو د الله په کتاب کې یحرفونه د الله کتاب یې اړولو هغه یوه ډله وه چې هغه مولیانو ټول. اوس دا بله ډله دلته ذکر کوي چې دا منافقان دي
د دې په دې عوامو کې دو قسمه خلقو د دې یهودو د بني اسرائیلو. یو قسم داسې خلقو چې هغې کلکو په خپل دین باندې، په کفر باندې، په تورات او په خپل عقیده باندې کلکو. او دویم قسم خلق پکې منافقانو چې هغې هم دعوه کول د تورات او بل خوای دعوه کول د قرآن. نو دا دو قسم خلق دا په هر ډلې کې وي. دا په نصارو کې هم څه پکې مولیانو، څه عوامو کې بیا دو قسم خلق، یو پکې کلک عیسایان او دویم پکې منافقین، کله خوا کله دی خوا. او دا ګورې په مسلمانانو کې هم وي. مسلمانانو کې مشته. نو په هر ډلې کې دا منافقان وي، مفاد پرست خلق. نو په دې ځای کې دا اوس هغه دویمه ډله ذکر کوي چې هغه منافقان دي په دې بني اسرائیلو کې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. او کله چې مخامخ شي دوی کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي، مومنان، قالوا وی دا بني اسرائیل آمنا، مونږ هم ایمان راوړي. وَإِذَا خَلَا، کله چې لاړ شي، بعضهم بعض د دوی یعنی امیان منافقان، الی بعض بعض نورو ته یعنی هغه مولیانو ته چې رستو ذکر شوي محرفین، قالوا وی دوی اتحدثونهم، دا اوس قول د مولیانو ذکر کوي، وضاحت پې کوم. اول لفظي ترجمه اوري چې کله دوی لاړ شي خپلو مولیانو څخه، نو مولیان ورته سوی قالوا وی مولیان اتحدثونهم، آیا تاسو بیان کوئ هم دی مومنانو ته، دی مسلمانانو ته، یا خبروي دا مسلمانان، بما پاغ رازونو فتح الله علیکم، فتح الله چې پرانسته دی الله، علیکم پتاسو باندې، لیحاجوکم به، ای د پاره چې دلیل اونیسی پتاسو، به پدی رازونو سره، یا لیحاجوکم به د د پاره چې جګړو کی تاو سره، به پدی رازونو یعنی پدی علم، عند ربکم پنیز در رب ستاسو، فلا تعقلون ایتاسو کی عقل نشته. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، دراصل دلتا منهم مقدر دے بنابر قرینہ، کلام دا سے دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ یعنی وَمِنْهُمْ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، دلتا منهم مقدر حذف دے. نو کلام دا سے دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ یعنی وَمِنْهُمْ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَمِنْهُمْ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لکه رستی چې څنګه ویلو وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ د دوینا، یا مخکې را روان دی اته اویایم کې وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، دلته منهم وی. نو دیزی کم منهم مقدر دے بنابر قرینہ، و معنی دا سی دا وَمِنْهُمْ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ، او باز د دوینا هم دسی خلق شتے چه سکی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، کله چې مخامخ شي دوی اغا کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے، قالو وی دوی آمننا مونگم ایمان راوڑے. او دا دی جملے وضاحت سوار لسم آیت کی مونگ کڑے دے، خو مفصل التمدا سے کلامو. نو چې کله دوی مومنانو تم مخامخ راشي د ایمان داوی کې مونږم ایمان والایو، مونږم دا قرآن منلی دی. او کلام څنګه کوي دوی چې وکله رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو لتلل، نو دوی ویل بېشکه زمونږم تورات کې حمد الله او نعت د رسول الله شته، توحید د الله شته پکې، او د دې پیغمبر ذکر هم شته، دا خو مونږ هم ایمان راوړی. هغې ته دا خبره وکړه چې تورات کې هم ذکر د دې پیغمبر شته، ذکر د قرآن شته، او زمونږ هم ایمان دی په دې پیغمبر او په دې قرآن. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ،
و اذا خلاو کله چې به لاړل بعضهم بعضې د دوی یعنی دا منافقان الی بعض نورو ته یعنی مولیانو ته کله چې به دا منافقان لاړل د مولیانو په خوا کې و اذا خلا او کله چې لاړ شي بعضې د دوی الی بعضو ته ریاد ساتئ خلا سله چې کله الا شي لکه څنګه چې دلته بعضهم الا دا الا د دې لپاره سله راغلی نو معنی به د دې بیا مشوي مونږ وروسته وضاحت کړی دی په دې خلا سله چې الا شي معنی به سوي مشو نو دې وجې مونږ معنی وکړه و اذا خلا او کله چې لاړ شي بعضې د دوی الا بعضې ته منافقان لاړ شي چاته خپلو مشرانو مولیانو استادانو ته هغوی له لاړ شي ګوره دې ځای کې یو سوال دی سوال دا دی چې دلته وایي و اذا خلا بعضهم الی بعض او وروستو بقره 14 آیت لږ وګورئ هلته څه وایي هلته وایي و اذا خلا الی شیاطینهم 14 نمبر آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا خو مغه جمله شو نو بیا وی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کله چې لاړ شي دوی خپلو شیطانانو ملګرو څخه نو هلته ویلي خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِم ویلې دلته وی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ د شیاطینو په ځای دلته بعض نه راوړو دا ولې دراصل هلته ذکر د اوس او د خزرج دا دوه قبیلې وې غټې انشاءالله مخکې خطاب را روان دی کې به وضاحت کو دا د دوی نه نو دا جدا خلک دلته راغلي وا بادشاهي په مدینه کې نو په غزي کې ذکر د اوس او د خزرج وخه دی وجه هلته شیاطینو ویل ملګریو شیطانان ملګریو دا غوي خو خپلې نه وو اوس دلته چې د کومو منافقانو بیان دی نو دا منافقان دا د دې خپل خلق دي د دې بني اسرائیلو هلته چې د کومو منافقانو بیانو نو هغه د دې خپل نه وو پرشته کې خو ملګرتیا یې ورسره کړې څه مودې پورې نو ځکه هلته شیاطینهم ویلي خو دلته دا د دوی خپلو دی وجې وایي بعضهم الی بعض بعضې د دوی الی بعضو ته د یو بل نو ځکه بعض راوړو و اذا خلا بعضهم او کله چې لاړ شي بعضې د دوی الی بعضو ته یعنی بعض دا منافقان لاړ شي الی بعضې مولیانو ته نو دی بعضین کې اشاره رستو آیت کې مونږ لوستی او یحرفونه من بعد ما قلوه وهم یعلمون هغه خلکو ته اشاره ده بعضین کې اشاره چاته کوي هغه محرفین ته چې چا تحریف کولو د الله په کتاب کې هغه خلکو ته اشاره ده په دې بعضین کې مراد د دې نه څوک شو د دې مشران مولایان شول دوی چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه لاړل خپل دی مولیانو څخه نو مولیان به ورته غوسه شو هغې به ورته قار شو قالو وی دوی یا د مولیانو به ورته وویل اوس هم حال مانه کو ځکه اوس هم داسې خلک شته په یهودو نصاراو کې داسې خلک شته دی چې مسلمانانو څنګه د هغې ملګري راځي نو بیا خپل هغه مولیان ورته دا کلام کوي قالو وی دوی تحدثونهم آیا تاسو خبروي دا مومنان دا هم ضمیر راجع مومنانو ته آمنو ته چا چې ایمان راوړي قالو وی دوی دا قول د مولیانو دی ښه قالو وی دوی تحدثونهم آیا تاسو خبروي دا ایمان والا دا مسلمانان خبر ورکوي خبروي دوی بما پاغ رازونو فتح الله علیکم چې پرانسته دی الله په تاسو باندې ګوره په دې کې لفظ راوړی اتحدثونهم په دې کې دا حمزه اتحدثونهم کې
دا د زجر د پار راغلی دی. دوی رټي اتحدثونهم په سختو الفاظو کې ورته تاسو خبروي، دا مؤمنان په غصه کې ورته وي. نو دا حمزه د پار د زجر دی او په دې سره اظهار کیږي د غصې د دې مولیانو چې مولیان به ورته غصه شو چې تاسو دا مؤمنان خبروي په رازونو چې پرانسته الله پتا سو. دیزی کی ګوري لفظ راوړی تحدثونهم د دې ماده اشتقاق مخکې مونږ ذکر کړي ها دال او ساده معنا خبر. خو یاد ساتئ په خبر او په تحدیث کې آیا څه فرق شته کنه؟ لکه مونږه حدیثو په علم کې دا وایو حدثنا یا اخبرنا، حدثنا یا اخبرنا، دا په حدیث کې مونږ وایو د حدیثو په اصطلاح کې. ډیر محدثین وایي دي کې څه فرق نشته، دا الفاظ مترادفه دي. کچا ویلی حدثنا مونږ له خبر را کړی، اخبرنا یا مونږ له خبر را کړی، وی دا الفاظ مترادفه دي. خو بعض محدثینو د دې تفریق لږ معمولی شان کړی دی. هغه فرق داسې دی وی چې کله شاګرد یو څیز لولي او استاد ورته غوږ شي نو الته بیا وی چې حدثنا. چې کله شاګرد لوستل کوي او استاد ورته غوږ ایښي او بیا د هغې تصحیح ورته کوي چې نه دا عبارت دلته داسې ویلو، دا دلته داسې ویلو، دا جمله داسې وایه، دا جمله داسې وایه. شاګرد لولي، استاد ورته غوږ ایښي او استاد دغه تصحیح کوي نو بیا شاګرد وی حدثنا. خو چې کله استاد لوستل کوي او شاګرد ورته غوږ ایښي، لکه اوس زه لولم تاسو ما ته غوږ ایښي، دې ځای کې تاسو ویلی شي اخبرنا، مونږ له خبر راکړی. او زمانه پس چې تاسو یو تن سبق ولولي ما تاسو ته غوږ ایښي او د هغې تصحیح درته کوم هلته بیا وی حدثنا. نو په دې سره ګوره یوه لویه نقطه په دې ځای کې مونږ راوویسته، ځکه چې دوی من حیث شاګردان تلل رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو له من حیث شاګردان، نو هلته به دوی د تورات یو آیت نیم ولوستو د هغې په وړاندې، لکه سر کې ما ووی کنه دوی به آیت څه ولوستو چې دا خو تورات کې راغلی چې دا پیغمبر حق دی، دا قرآن حق دی، دا به راځي. نو دی شاگردانو دا منافقان دی به لګیاو او هغې به ورته غوږ ایښی و مسلمانانو، دا من حیث شاگردان به لګیاو او هغې به ورته غوږ ایښی و چې تورات کې دا راغلی، بیا به ورته ویل چې او بلکل دا خو شته زاړه کتابونو کې. نو د دې وجې دې ځای کې لفظ راوړو اتحدثونهم، دا نه وایي چې خبر ورکړي، اتحدثونهم حدثنا چې مونږ ووایي که نه شاګرد لولي او استاد ورته غوږ ایښي. نو دې ځای کې دا مولیانو ورته وایي اتحدثونهم، آیا خبر ورکوئ دې مؤمنانو له؟ معنا تاسو ورته د تورات آیت لولئ چې تورات کې هم د دې پیغمبرو د قرآن ذکر دی او هغې تاسو ته غوږ ایښي، نو آیا تاسو دوی خبروئ په څه شي باندې؟ بما فتح الله، بما په هغه رازونو فتح الله علیکم چې پرانستی دی الله په تاسو باندې. د دې نه مراد څه شی دی؟ د دې رازونو نه مراد دغه علم دی ښه د تورات چې په هغې کې حمد و نعت راغلی دی، توحید د الله او سنت د پیغمبر ذکر شوی دی. نو رازونو نه مراد د دې پیغمبر تصدیق او د قرآن تصدیق دی په تورات کې. نو چې تاسو دا مؤمنان په دې خبروئ چې تورات کې هم ستاسو ذکر راغلی دی، آیا تاسو خبروئ دوی، خبر ورکوئ دوی ته بما په هغه رازونو فتح الله چې پرانستی دی الله علیکم په تاسو باندې. فتح در اصل معنی د دې د پرانستل، کلاوول. خو یاد ساتئ دا کله کله معنوي راشي نو بیا د دې نه مراد علم ورکول وي. لکه علم چې چاته ورکړي هغه ته هغه څیز پرانیزي که نه کلاو کې ورته هغه ته ښکاره شي، نو مراد د دې نه ښکاره کول دي. فتح الله علیکم.
نو گویا کې دا استادان ورته دا ویل غواړي چې تاسو ښکاره کوئ دا د تورات خبرې هغه مؤمنانو ته چې ستاسو ذکر پکې راغلی. نو فتح معنی ډیرې دي، خو دلته معنی مونږه څوکه پرانستل د دې خپله معنی، نورې معنی هم کولی شي لکه غلبه، خو دا معنی دلته بهتر راځي. مخکې سیاق و سباق ته چې وګورې دا معنی غوره راځي، پرانستل، فتحه، کولاوول. تاسو خبروئ دا مؤمنان بما پاغه رازونو فتح الله چې پرانسته دی الله علیکم په تاسو باندې د تورات هغه علم تاسو هغې ته ښایې، هغې ته بیانوئ چې تورات کې هم ستاسو ذکر راغلی دی. لیحاجوکم به، ګوره علم چاله ورکول پرانستل د علم دا خو څه بد کار نه دی. سوال راتلو خو دې ځای کې اوس ورله جواب کوي. که د هغې په ذهن کې به دا سوال راغی چې یاره مونږ خو څه بد کار نه دی کړی چې هغې ته هم د تورات ذکر کړی دی، نو دی به بیا ورله جواب وکړو لیحاجوکم به عند ربکم. لیحاجوکم کې لام دا د پار د عاقبت راغلی دی، معنی انجام. نو ګوره نتیجه به ستاسو د دې کار سره وځي چې تاسو هغې ته وایئ تورات کې مو هم ذکر راغلی، نتیجه به یې سره وځي. لیحاجوکم دې دپاره جګړه به وکړي تاسو سره به په دې علم د تورات یا په دې رازونو باندې چې تاسو ورته ښکاره کړه. عند ربکم په نیز د رب ستاسو، دا به نتیجه شي، دا به انجام شي د دې کار چې تاسو هلته لاړئ کښېناستئ ورته ووایئ تورات کې هم ستاسو ذکر شته، نو د دې نتیجه به تاسو ته څه میلو شي، انجام به سره شي. انجام به دا شي، نتیجه به دا شي چې د الله په نیز په قیامت کې به دی تاسو سره جګړه کوي یا به په تاسو باندې دلیل قایموي چې ولې تاسو نه وئ راغلي، تاسو نو ویلي چې تورات کې هم دا ذکر و بیا هم ولې نه منو. لیحاجوکم به دې دپاره چې جګړه وکړي تاسو سره. ګورئ لیحاجوکم حاجه یا حاج و محاجه دا د حجت نه مأخوذ دی. یحاجوکم در اصل دا د حجت نه مأخوذ دی او معنی د دې دلیل هم کیدی شي، لکه دلته دلیل هم معنی کولی شي، خو نفس جګړې ته هم وي. نو دا معنی هم کولی شي لیحاجوکم انجام به دا شي چې دلیل به ونیسي په تاسو به په دې علم د تورات عند ربکم په نزد د رب ستاسو، یا لیحاجوکم انجام به دا شي جګړه به وکړي تاسو سره به په دې علم د دې تورات عند ربکم په نزد د رب ستاسو. د تورات دا علم دا به بطور دلیل در باندې پیش کړي چې دا خو تورات کې حقانیت د قرآن او د پیغمبر راغلی او تاسو ولې نه منئ. د الله په نزد به تاسو څه کړي، تاسو به پړ کړي. نو د دې وجې دې مولیانو به ورته ویل چې تاسو هغې خواله مه ځئ او بیا هغې ته دا مو وایئ چې تورات کې مو ذکر راغلی دی. ولې په تاسو باندې به دې دلیل قایم کړي په قیامت کې د الله په مخ کې به تاسو څه شئ، تاسو به هلته پړ شئ، بیا خبره به نه شئ کولی، دلیل به در باندې ونیسي. د دې زیات وضاحت انشاءالله تعالی دې پسې صورت را روان دی. صورت آل عمران آیت نمبر دے 83 لگی وګورئ ځه هلته به زیات وضاحت کوم دغه مضمون. 73 نمبر آیت د صورت آل عمران. په دې ځای کې هم د اهل الکتاب خپلو کشرانو ته وایي وقالت دو ویایم نو ګورئ وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. د دې یوې ډلې د اهل کتابونه خپلو دې کشرانو ته وایي چې سحر ورشي ایمان راوړئ او د ماښام ټایم چې کله یعنی واپس روځئ بیا کافران شي چې خلک ترې راوګرځي. خو د دې تصدیق ونه کوي. دا مخکې آیت اوس وګورئ ولا تؤمنوا یعنی ولا تصدقوا، او تصدیق مه کوئ د دې مؤمنانو الا مگر تصدیق کوي لمن دا غچا تبع دینکم چې تابع وي د دین ستاسو، چې څوک ستاسو د دین تابعداري کوي، د تورات او انجیل تابعداري کوي، دا خلکو تصدیق کوي.
دغه خلکو په باره کې د هغې د صداقت اقرار کوي خو نور د هېڅ چاونه کوي. نو قل ان الهدى هدى الله پرېږدې مخکې لاړ شي. دا آیت ګران دی، دا به بیا هلته حل کوو انشاءالله. نو تصدیق مه کوئ د هېڅ چا مګر دغه چاو کې چې تابع وي د دین ستاسو. ولې بان یؤتا احد مثل ما اوتیتم. دا اوس دو وجوهات ورله ذکر کوي. تصدیق د مؤمنانو نه کوي. ولې ان یؤتا ور بکړی شي یو تن ته درجه په شان دغه چې درکړی شوی دی تاسو ته. څنګه چې خلک ستاسو عزت کوي او تاسو له درجه درکړی، نو که تاسو د دې مسلمانانو تصدیق وکړو نو ستاسو ته به هم دغه درجه بیا ستاسو دا درجه به هغې ته میلاو شي. یعنی ستاسو په شان خلک به د هغې عزت کوي. لکه اوس خاص کر دا ناکاره مولیان نه دي. ناکاره مولیان دا موږ د قرآن کریم درس کوو نو هغې زموږ په باره کې وي دا عالمان نه دي. ولې وایي عالمان نه دي؟ خپلو شاګردانو ته هم وایي چې دا وایي عالمان نه دي. ولې وایي ستاسو په شان به بیا درجه ورته حاصلوي. خلک به بیا د هغې قدر و احترام کوي. خلک به بیا هغې له چندې ورکوي، فطرانې او نظرانې او شکرانې ورکوي. موږ نه شکرانې الو نه نظرانې الو نه چا نه صدقات الو. هغه د ستاسو مبارک شي. او یحاجوکم عند ربکم، یا به جګړو کې تاسو سره په نیز د رب ستاسو په دلیل باندې به تاسو سره بحث کوي. دا مضمون دلته هم د انشاءالله وضاحت به بیا هلته کوو په خپل ځای. قالو ویل دوی تحدثونهم، یا وی دوی آیا تاسو خبروئ دا مؤمنان بما پغه رازونو فتح الله علیکم چې پرانستی دی الله په تاسو، د تورات په رازونو خبروئ. لیحاجوکم به، انجام به دا جګړه بو کې تاسو سره به په د علم د دې تورات، په دې رازونو د دې تورات جګړه بو کې. دا به دلیل راشي هغوی سره. عند ربکم، په نیز د رب ستاسو. مراد قیامت دی. په قیامت کې به تاسو سره بیا جګړه کوي. افلا تعقلون، آیا تاسو کې عقل نشته؟ قول د دې مولیانو د خپلو کشران دی تاسو کې عقل نشته خورو چې تاسو هغې لځئ او بیا یې تصدیق هم کوئ. نو اوس ورپسې آیت د ادخال الهي، د الله تعالی اچانک راتلل په دې ځای کې دې له جواب ورکول د الله د طرف نه. دې ته ادخال الهي وایي. په دې ادخال الهي سره تردید کوي د دې مولیانو د دې قول. د مولیانو قول سو چې د الله په نیز به تاسو سره جګړه وکړي. دې ته مه ښایې تورات، ګویا کې الله هم نه دی خبر. ښه د دې دا عقیده ده چې الله هم در نه خبر نشي. نو الله تعالی د دې قول تردید کوي. تردید د پاره الله فرمای اولا یعلمون ان الله، اولا یعلمون، آیا نه پوهیږي دوی دا مولیان ان الله چې بېشک الله یعلمو پوهیږي ما پاغه یسرونه چې دوی پټوي وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. آیا د دې مولیانو دا عقیده ده چې الله تعالی نه پوهیږي په سر او په اعلان باندې چې دوی دا خبره کوي خپلو دې کشرانو ته؟ اولا یعلمون کې دا حمزه، دا حمزه یاد ساته. دلته الله تعالی فرمای اولا یعلمون، دا حمزه استفهام د تقریر دی. استفهام د تقریر، یو استفهام من مخکې ویلو د انکار، استفهام د انکار. چرته حمزه راشي بطور سوال، استفهام یعنی بطور سوال راشي یو ځای کې. نو چې زه یو ځای کې هم د انکار نو معنا چا نه ته سوال کې تا دا کار ته دا کار نه کې، مطلب ته دا کار نشي کولی. نو اوس دلته استفهام راغلی دی د تقریر، معنا د اقرار. نو حمزه استفهام د تقریر معنا به دا وي اولا یعلمون، آیا نه پوهیږي دوی؟ معنا دوی پوه دي، دا نه چې دوی نه پوهیږي، دوی ته پته ده چې الله په سر او په اعلان په دواړو پوهه دی. نو اولا یعلمون کې حمزه د استفهام تقریری دی. په دې سره یې اقرار کیږي چې دوی پوه نه دي، مطلب پوه دي، دوی ته پته ده. اولا یعلمون بیا حمزه پسې دا واو راغلی دی
د عطف واو عاطفه او د دې معطوف علی مقدر دی. نو کلام داسې دی ایقولون هذا، نو بیا ورپسې دی ولا یعلمون، واو عاطفه د دې معطوف علی مقدر. نو کلام اصل کې داسې دی ایقولون هذا، آیا وی دا مولیان دا خبره، دا رستو خبره تحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون، آیا دوی دا خبره کوي؟ نو بیا ورپسې ولا یعلمون، او دی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله پوهیږي پاغه چې دوی پټي او هغه چې دی ښکاره کوي. آیا دوی دا خبره کوي؟ نو ولی دوی ته دا پته نشته چې الله په سر او په اعلان دواړو پوه دی. مطلب دوی پوهیږي په دې خبره، خو بیا هم ګوره په دې کې دوره خباست غلیظي او په دې کې بغض او عناد دوره ډیر دی چې دوی بیا هم انکار کوي د دې نه، او خپلو کشران له تربیت داسې ورکوي چې الله ته ګویا کې د دې څه پته نشته. اولا یعلمون، آیا نه پوهیږي دا مولیان، معنی به هم دا کوي آیا نه پوهیږي دا مولیان یا دا منافقان ان الله یقینا الله، ځکه ذکر د مولیانو روان او د هغې د ملګرو د منافقانو، نو چې چرته څنګه معنی کو هغه شانتې کوي. اولا یعلمون، آیا نه پوهیږي دا مولیان ان الله یقینا الله یعلم پوهیږي ما پاغه یسرون سر راستوي، یسرون ماغه چې دوی پټي، وما یعلنون اعلان، اعلان څه ته وایي ښکاره وینا ته، وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. آیا دوی په دې نه دي پوه چې الله تعالی په سر او په اعلان دواړو پوه دی؟ مطلب پوه دي. ګوره دیزي کې الله فرمایل یعلم ما یسرون وما یعلنون، پوهیږي الله په هغه چې دوی پټي او هغه چې دوی ښکاره کوي. مطلب الله په جمیع جزئیاتو باندې عالم دی، جمیع جزئیات، تمام جزئیاتو باندې الله څه شی دی؟ عالم دی. دا جمله تردید شده مناطقو، منطقیان سوی لکه ارسطو وغیره هغې وی چې الله په کلیاتو عالم دی خو په جزئیاتو نه دی، په کلیاتو پوهیږي او په جزئیاتو نه پوهیږي. نو دلته الله د هغې تردید کوي چې نه، الله په جمیع جزئیاتو باندې پوه دی، که هغه سر وي او که هغه اعلان وي، الله په هر څه پوهه دی. ان الله یقینا الله یعلم پوهیږي ما په هغه یسرونه چې دوی پټي، وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. دوی څه شی پټي؟ دوی دا خبره پټي چې تورات کې د قرآن او د پیغمبر حقانیت راغلی دی چې دا پټ کو، الله وایي زه پې پوه یم. دوی څه ښکاره کوي؟ دوی صرف خپل دا د خواهش چې کم آیات د تورات د دې د مفاد دپاره هغه ښکاره کوي. الله وایي په هغې هم پوه یم، په ټولو زه پوه یم. نو په دې آیت کې الله رب کریم تردید وکړو د دې مولیانو د دې قول، د دې وروسته د منافقانو هم تردید وشو. ورپسې آیت کې ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون، په دې کې بل خباست دی د دې موجودو یهودو. انشاءالله دا باینده سبق کې وایو، ترجمه کوم غوږ کې دی. واذا لقوا الذین، او کله چې مخامخ شي دوی کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي، قالو وی دوی آمنا مونږ ایمان راوړي. واذا خلا، او کله چې لاړ شي بعضهم بعض د دوی یعنی منافقان الی بعض بعضو ته یعنی مولیانو ته، قالو وی دا مولیان تحدثونهم، ای خبروی دا مومنان بما پاغ رازون یا پاغ علم فتح الله علیکم چې پرانیسته دی الله پتاسو د تورات، لیحاجوکم به انجام بداشي چې جګړه بو کتاب سره به په دې علم باندې یا په دې رازونو باندې عند ربکم پنیز د رب ستاسو. یا دویمه معنی لیحاجوکم به انجام بداشي، یحاجوکم دلیل بونی سی پتاسو به په دې رازونو یا په دې علم د تورات، عند ربکم پنیز د رب ستاسو. افلا تعقلون، تاسو کې عقل نشته. اولا یعلمون، الله فرمایي آیا نه پوهیږي دا مولیان یا د دې دا منافقان ملګري، ان الله بشک الله یعلم پوهیږي ما پاغه یسرون چې دوی پټي، وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.
برحمتك یا ارحم الراحمین.